درنو لیدونکو السلام علیکم. ویل کېږي چې پاکستان طالبانو ته نوې افغانۍ چاپوي. پاکستان غواړي چې د افغانستان ټول اقتصادي او سیاسي بنیادونه ختم کړي. دا کارونه په مستقیمه توګه نشي کولی، خو په غیر مستقیمه توګه د اسلام د پتنګانو یعنی طالبانو له لارې ترسره کوي. د طالبانو له لارې د افغانستان ملي بیرغ راوپرځاوه، اردو یې ختم کړه، اقتصادي بنیادونه لکه بانکي سیستمونه یې فلج کړل او سیاسي بنیادونه لکه درې واړه دولتي قواوې له منځه ویوړلې. اسلامي جمهوریت په امارت تبدیل کړ چې دنیا یې لاسه کوي چې دوی په خپله هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان نه یوازې دا چې طالبان د دنیاوالو په وړاندې منفور کړي، بلکې غواړي چې د دوی سره پښتانه هم منفور کړي ترڅو د لرې پښتونخوا د پښتنو د حرکتونو مخه ونیسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ډیره سپین سترګۍ سره وایي چې طالبان د پښتنو استازولي کوي او دا یو نېشنلیسټي حرکت دی. مطلب دا چې پښتانه ټول طالبان دي. سمودم د مخه پاکستان په سوداګرو فشار واچوه چې د پاکستان سره راکړه ورکړه په کلداره وکړي، خو دا نظر د سوداګرو عوامو خلکو د شدید عکس العمل سره مخامخ شو. اوس یې بله طرحه پلان کړي چې نوې افغانۍ طالبانو ته چاپ کړي. افغانۍ بې له پشتیوانۍ چاپول انفلاسیون رامنځته کوي چې دا چلن نه په خپله غورځېږي او بله غربت زیاتېږي. زه د طالبانو نه امید نه لرم ځکه دا د افغانستان د بربادۍ پروژه ده، خو په ولس مو زړه درد کوي چې د جدي اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي. که طالبان د پاکستان دا طرحه ومني نو دا به یو بله لویه جفا د افغانستان او افغانانو سره وي. نوټ: 2 ورځې د مخه ما ویلي وو چې ویل کېږي، خو اوس پاکستان د بانک رئیس په خپله دا اقرار کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.